چې کېدای شي په یاد به مې علماو که نه چې هغه کانسرت زه هغې جلسې ته راغلی وم علماو بیا ایله دومره یې تر وسه کېدل چې موټر یې برابر کړل علماو په ولس غږ وکړ مسلمانان د علماو تر شا ودرېدل یو مظاهره وشوه چې دلته کانسرت ونه سي بیا دی ما په یاد نه ده چې کانسرت وشو که نه یوه فاحشه دمه ښځه وله نن په غرب اروپا کې د هغوی له طرف نه چې ورته پیسې ورکول کېدې قسم قسم موډلینګ باندې یې د دغه غیور مسلمان ملت ته نن علماو الله پاک د دغه مجاهدینو د دغه قهرمانانو په وجه باندې داسې په دې ولس واکمن وګرځولی هغه ارمان مو نن پوره شو په دغسې هوټلو کې نن مجلس د قرآن په تلاوت باندې کېږي نن چې مجلس ته وګورې په دې واده کې د یو سر نه تر بل سره پورې تور پګړیوال ناست دي علماو څومره شهیدانو چې قربانۍ وکړه داسې د یوې فاحشې ښځې د هغې هغه کانسرت نسو بندولی او د دې مجاهدینو قهرمانانو په وجه د هغوی په برکت باندې نن الله واک و قدرت درکړ د واک نه داسې استفاده وکئ چې ښځو ته هغه حقونه چې قرآن و حدیث او اسلام ورکړي ور یې کوئ په دې ټولنه مهرباني وکئ په دې ټولنه مرحمت وکئ دا ټولنه داسې وساتئ چې ټول عمر دنه خفه نه سي دغه غیرتي ټولنه ده د هغه قهرمانه ټولنه ده دغسې ولس چې د چا تر شا ودرېږي دغه ولس تر بیت المقدسه پورې د ازادۍ بیرغ در سره وړلی سي دغه قهرمان ولس لکه وایي مه دغه قهرمان ولس ته مخته سئ داسې د اسلام په لاره روان کئ دغه ولسو چې د نن عصر لوی او مغرور امریکا یې در سره ماته کړله بله ورځ ته که همدغه ولس ته مخلص پاتې سي او د اسلام بیرغ واخلې مخکې سي دا ولس بیا تر اقصا در سره ځي دا ولس بیا تر بخارا در سره ځي خو که ته خراب شولې که ته منحرف شولې که ته د پیسو د ودونو د نورو شوقي شیانو شوق دې وکړ یا قسم په الله که له دې زینې نه هم در سره کته سي همدغه ولس څومره لویه قرباني در سره وکړه خو که په اخلاص پاتې شولو بیرغ در سره واخله یا غیرت غږ وکړه په دې ټولنه کې دی تر اقصا در سره ځي دی په مدیترانې پورې د قرطبې او کرندلوسه در سره ځي یا دغه ولس دغه قهرمان ملت بیا در سره تر بخارا او سمرقندو تر تاشکندو تر ډېرې دنیا بیا در سره مزل کوي داسې ولس هلته سړی پېژني چې زه واړه اختر نه وروسته تېر واړه اختر نه بخارا او سمرقند ته لاړم یو پولیس ورور مې راسره و یو بل ملګري مې ټول عمر کې به زه افغانانو نه ګیله ونه کړم انشاءالله الله دې بدلوي نه لکه موږ ته چې کوم ولس الله راکړی ده هغه قهرمان ولس چې مخ ته یې ګوري اسلام پکې ښکارېږي صورت ته چې ګوري اسلام پکې ښکارېږي دا ولس څوک نه لري چې وګرځېږئ علماو بیا به تاسې ته معلوم سي چې دا ولس نه لرو دا ولس له ځانه خوابدی نه کوي دا ولس د ځان ملګری کوي دغه ولس د دنیا د شرق نه تر غربه له جنوبه تر شماله به یې پیدا نه کړي داسې قهرمان ولس لرئ هغه ولس لرئ که بیا غږ دې باندې وکئ بیا تر ډهلي در سره ځي هغه قهرمان ولس لرئ الله عز وجل دې وکړي چې دغه مسلمان ولس ښه وساتلی شو په محاکمو په حکومت کې دغه د ښځو سره چې موږ په دې ټولنه کې خصوصا په اطرافو کې ما مخکې در پرېږدي چې دا نن ماته یو خور باندې میسج کړی چې په زور یې ورکړې یم ما داسې په یادېږي یو ولایت نه ماته یوې ښځې زنګ ووهه ملک زنګ راته ووهه یو ولایت نه سپی راغلی سپی دې سړي غوږې خوړلی ملکان کېناستلي دي او بیا یې فیصله په دې کړې چې سپي دي چا چې غوږ خوړلی د سپي چیښتن به په دې کې جلۍ ورکوي اوس شرم ده ولې د اسلام چوکاټ ته موږ نه تیارېږو ولې د اسلام په قانون عمل نه کوو یعنې د دې زه شاهد یم سپی راجګ سوی د سړي غوږې خوړلی اول خو سپی ملامت نه ده شرع کې علما ناست دي تاوان شته که نشته ده دا یو بیا ښځه په بدو کې ورکوي ولې دومره ظلم کېږي علماو
کوشش وکړئ چې اصلاح په دې ټولنه کې راولئ حقونه انسانانو ته ورکړئ د اسلامي نظام ده په اسلامي نظام کې هغه قشر چې مظلوم قشر ده ظلم ورسره کېږي هغسې تاسې له داسې له بادغیس مرغاب نه راونیسئ تر بدخشان تر پامیره پورې د کندوز نه راونیسئ د پکتیا او تر خوسته پورې څومره شهیدانو ښځې په کورونو ناستې دي هغې ته په دې ټولنه کې د ودونو اجازه نه ورکول کېږي فکر کومه علامه زکریا صاحب وایي ما له یاده وتلی یو ورځ په دیوبند کې علما راجیګ شول داسې ویلې وایي کومې ښځې چې میړونه یې مړه دي هلته د هند په ټولنه کې دا حق نه ورکول کېده دا حق نو فکر کوم چې زکریا صاحب رحمه الله که مفتي شفیع صاحب دا مې فی الحال له یاده وتلی خو د هند د لویو علماو نو اول دی راجیګ شو خپل خور ته کېناسته د خورې په کور به کېنېده تشویق یې کړله ازدواج ته چې یو واده وکړه یو چا سره واده وکړه ژوند به دې په پرده کې سي خوشحالي به م سي ټوله ورځ ته غلی کېنه څلورو دیوالونو ته بیا داسې ورونه الله درکړي چې په یوه موړۍ ډوډۍ باندې ډېر احسانونه در باندې باروي دا ډېر مظلوم ژوند ده الله دې وکړي چې موږ په زړونو کې د اسلام په اړه باندې مرحمت پیدا سي والله عز وجل دې د عصمت مبارک وګرځي الله عز وجل دې د اسلامي امارت ته دوام او بقا ورکړي الله عز وجل دې د اسلامي نظام وساتي الله عز وجل دې یو ټکي ته فکر وي مسلمانانو انسانان له نقصانونو نه خالي نه دي وګورئ افغانانو ورونو داسې فرض کوي چې دا نظام نسته بیا به څوک وي دلته به واکمن څوک وي څوک به راځي داسې حالت سره به مخ وي زه کابلی به په کابل کې باندې یم ته هراتی به په هرات فرایی په فراه بادغیسی په یو بد حالت ته ځو موږ څوک نه پرېږدي موږ دغه حالت چې په ترقي روان ده خلکو په موږ نه لورېږي موږ وایو موږ انسانان یو انسانان خامخا عاجز دي سهوې به ترې کېږي نقصانونه به ترې کېږي الله عز وجل دې موږ نه ناشکره کوي نو الله عز وجل دې واده مبارک و بختور وګرځي ټولې کورنۍ ته دې الله مبارک کړي د صاحبانو سره علماو ټولو غلو خلکو سره دې الله کړو کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته